په هرات ښار کې د بیارغونې د یوې بلې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل کېدل. دغه چوک د هرات په صنعتي ښارګوټي کې د یوه تولیدي شرکت لخوا د 3,700,000 افغانیو په لګښت د 4 میاشتو په موده کې بشپړه ګټې اخیستنې ته وسپارل سو. صنعتکارای افغانستان در زیبایی شهر خود واقعا در اشتغال کشور خود سهم فعال داشتن. امروز شما اگر میبینید میلیون ها هموطن ما و شما به شرک صنعتی های کشور ما و شما مشغول به کاره و همیشه تمام صنعتکارای افغانستان حمایت کرده کشور خود. انشالله باز هم در کنار وطندارا خود استاده است. ما تعهد میسپاریم، ما به تعهد خود عمل کردیم که اشتغال زایی میکنیم در افغانستان و افغانستان از لحاظ منابع داخلی خودکفا میسازیم. افغانستان را به یک کشور صادراتی تبدیل میکنیم به دستان پرتوان صنعتکارای افغانستان و هرات. د هرات د ښاروالۍ د ادارې ویاند په دوام کې د دغه ولایت د ښاروالۍ له ادارې سره د خصوصي سکتور د فعال ونډې ستاینه کوي. امروز باز شاهد افتتاح یک چوک معیاری در ساحه نمبر 1 می باشیم که این چوک حدود 4 میلیون افغانی هزینه ورداشته. ما خوشحال هستیم که امروز این چوک به بهره برداری سپرده شد. خو د هرات ښاریان هم د اسلامي امارت له لوري په دغه ولایت کې د بیارغونې کارونه ستایي او د دغه ډول پروژو جوړېدل د ښار په ښکلا او د ترافیکي نظم په رامنځته کولو کې ګټور بولي. بازسازی خیلی خوبه. بازسازی برای قشنگی شهر است، برای قشنگی اصلا محیط است. خیلی هم خوبه، خیلی هم مفیده. این وطن ماست، وطن ماست، خانه ماست. ما هر چقدر بالی عزیز زحمت بکشیم خونه ما قشنگ میشه. ما افتخار میکنیم. د یادولو وړ ده چې د هرات صنعتي ښار خصوصي سکتور او صنعتکاران تل د اسلامي امارت له ادارې سره د هرات ښار په بیارغونه او ښکلا کې فعاله ونډه اخیستې ده.